دغه ویډیو د دې ماشوم یې لږ مخکې وګورئ چې دی د تنګي په ساحه کې مور سره خیرات ټولې هغه ماشوم چې لاس نه نیسي دا ده لږ یې وګوره ویډیو دغلته د خوراکي تاسو وینئ ناسته ده نو زه به یې پورته کړم واقعا د دې کور ته به ځو چې واقعا د غریبان دی او که نه خورې ما سره به ځې کور ته صحیح ده بیا به دې دلته نه وینو واده ده ښه وم کتله دا حق ماشومه ده څنګه ښه ناسته تاسو ورته وګورئ څومره په طبیعت کې ناسته ده دې ماشوم یې مور ته موږ دوکان جوړ کړه دا ویډیو کې څنګه تاسو ګورئ ستاسو په واسطه باندې الله تعالی موږ ته توفیق دا راکړی چې موږ د دغسې مظلومو خلکو لکه تاسو مخکې ویډیو وکتله چې دی د کابل نه د سروبي نه ښکته تقریبا 2.5 ساعته مزل کوي او هلته ځي په دې سره مر کې ناستې خیرات ټولوي زموږ به انشاءالله د دې نه بعد کوشش دا وي چې دغسې خلک مشخص کړو ځکه موږ نه هغه اصلي خلک مستحقین خلک ورک دي هر سړي دا عادت جوړ شوی دی خلکو نه سوال کوي راشه خور ته راشه خالده ته هم راشه خور دا د دوکان مبارک دی شه فکر کنم د خور ژبه دری ده دریم ژبه ده فارسی مبارکت باشه خوش هستی؟ چرا خوش انشالله بعد از او خو نمیتونی که اونجا بره این دیگه بشینین دمی کمک کنه یک نفر برای ما چه بده اینمی کمک هسته خالد خان چطور هستی تو؟ چرا خف استاد هستی؟ اینجا بیا خوش هستی؟ چرا خالد خان و خوشحاله ما چرا خوش هستی؟ در این رقم خوش است که مادرش دیگه غریبه نمیکنه خالد دکان واس کرد این از خوش است که مادر تنخواه میگیره ماش میگیره مادر خود در غریبه نمیمونه مادر خود نمیمونه که باز دیگه اونجا بشینه سوال بکنه زیر هفته و در گرمی در خاک خوش هستین ما برایتان خوش هستم ولی شما یک آدم کده بودین که بعد از او هیچ نمیرن درست است ما یو غوښتنه له تاسو څخه ده چې راځئ په دغه کاروان کې موږ سره یو ځای شي تر څو پورې خپلو هیوادوالو ته حقیقي خدمت مو کړی تر څو پورې خپل هیوادوال همیشه لپاره په خپلو پښو ودرېږي چرا خوش هستی از خاطر مادرم غریبی را بند کرد دیگه غریبی نمیکنه سر سرک غریبی باید بکنه ولی سر سرک باید نکنه صحیح است صحیح است